حضرت موسی علیہ السلام بنی اسرائیلو کې ودی علما لیکي بلکې حدیث شریف کې راځي او یو ډېر ښکلی تقریر یې وکړ بلیغ فصیح خشته بیان یې وکړ او رسول الله مبارک فرمایي چې داسې بیان یې وکړ چې وجلت منه القلوب چې د خلکو زړونه ویرېدل او ظرفت منه العیون او سترګې وبهېدې او زړه ویرېد د خلکو ولې ځکه چې پیغمبر بشیرم دی او نذیرم دی د خوشخبری د جنت هم ورکوي او د دوزخ او د عذابونو ذکر هم کوي د هر پیغمبر دا صفت دی چې ته به دوه خبرې قوم ته کې یو دا چې که عمل دی وکړه الله به خوشحالي او جنتونه درکوي دویم دا که د الله نافرماني دې وکړه نو الله به عذاب درکوي نو هغه په داسې طریقه بیان وکړو حضرت موسی علیه السلام چې د خلکو زړونه ویرېدل د خلکو سترګې وبهېدې په خلکو هغه بیان ناشنا ولګېد چې بیان اخلاص کوي یو سړی پاسې هغه ورته وایي چې ستا نه پوی انسان بل څوک شته ځکه چې تا نن کوم بیان وکړو دا خو تا داسې خبرې وکړې چې مونږ چاته نه وې اورېدلې او پیغمبر ته ډایرکټ د الله د طرف نه وحی کېږي خبره ډېره مزېداره ده نو تا سره ستا نه څوک هل رأیت اعلم ستا نه پوی زیات پوی چاته شته تا لیدلی دی هغه وی لا نه اوس دا خبره د ده ټیک وه درسته وه د هغې وجه دا ده چې پیغمبر د امت په نسبت باندې زیات علم لري پیغمبر ته الله را لیږل کوي او پیغمبر امت دپاره استاذ دی او د پیغمبر استاد ډایرکټ الله دی او کله جبریل علیه السلام پکې واسطه هم کي نو هغه وی نه خبره بلکل ټیک وه خو دا لفظ الله ته خوښ نه شو داسې به نه وی داسې به ووی چې الله اعلم الله ته پته ده بعضې ځایونو کې بعضې صحابو ویلي دي انا اعلمکم زه ستاسو نه زیات پویم په دې خبره هغه یو خاصه خبره یادوي ابو حمید سعیدی رضی الله عنه یو مقام کې خپلو ملګرو ته وایي لس صحابه سره ناست او تابعین هم ناست دي او څه وایي انا اعلمکم ستاسو په نسبت زه ډېر پویم په دې مونځ باندې بهذه الصلات په دې مانځه نو علما لیکي که دې دپاره څوک دا خبره کوي چې د خلکو توجه ځان ته پیدا کړي او خلک ته زده کړه وکړي او یو خاصه مسله کې پوی یادوي نو دا خیر دی بیا جایز دی لیکن که مطلقا خبره دې وکړه چې د ما نه زیات پوی بل څوک نشته نو دا الله ښه نه ګڼي په دې الله خفه کوي که خبره دې ټیک هم د خدا به نه وی وفوق كل ذي علم علیم د هر پوی نه الله بر یو بل پوی هم پیدا کړی او د ټولو نه زیات علم د چا دی د رب العالمین دی د حضرت مالک نه امام مالک څومره لوی سړی و په یو موقع کې چې چا تپوس وکړو د څلوېښتو مسلو په څلوېښتو مسلو کې د دریو جواب ورکړه او په 27 کې وی الله ته پته ده مالک غوندې لوی سړی زمونږ د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په یو موقع تپوس کېږي یو سړی ورته ودرېد هغه ځان سره مسلې لیکلې وې د 27 مسلو تپوس یې ترې وکړه امام ابو حنیفه د 7 مسلو جواب ورکړو په 20 کې وې الله ته پته ان من العلم ان تقول لما لا تعلم الله اعلم ان من العلم ای من آداب العلم د علم په آدابو کې دا ده چې په یو شي نه پوهېږې دا به ووایې چې زه نه پوهېږم الله پوهېږي د مولایانو صاحبانو ته مې نن سبا ده زموږ بعضې علما صاحبه میدان کې روزي په دې فیسبوکونو لګیئ ما نه پوهې څوک نشته ما سره دې راشي څوک دې ما سره باز وکړي ما سره یې څوک مناظره وکړي او زه به دا وکړم کښېنه مړه په قلر کښېنه سړی تا سره یې څوک مناظره ځانه دعوې کې غټې غټې دعوې ټیک ده تاله به خدای علم او پوهه راکړي خو دا دعوې مه کوه دا غلطې دعوې په دې ټول خلک پوهېږي خلک خاندي ورپورې رستو دومره غټه دعوه والله قسم په خدای حضور پاک نه ده کړې د دواړو جهانو سردار ته څومره لوی علم څومره او پیغمبر مبارک فرمایي قل لا اسألكم
ما اسألكم علیه من اجر وما انا من المتکلفین تاسو نه پیسې نه غواړم په دې دین په دې تقریر په دې درس په دې بیان په دې وعظ په دې نصیحت بیا به وایي چې د خدای دپاره نه لګیا پیسو له لګیا وما انا من المتکلفین والله اکبر علما لیکي ای من المتصنعین فی الجواب ځانه جواب نه جوړم که الله راکه در به کم کری نه که نه در کوم یسألونک عن الروح د حضور پاک نه تپوس جو ورته وی روح څه شی دی بس کېنه جواب یې ورنه کړ وحی راله د حضور پاک دپاره د الله نه نو بیا جواب ورکه قل الروح من امر ربی په ډېرو مسلو کې د حضور پاک نه تپوس شوی څومره لوی علم خدای ورکړی علم الاولین والاخصنفون علم لیکن بیا هم حضور پاک په هغې کې جواب نه دی ورکړی د وحی انتظار یې کړی دی موسی علیه السلام خو دعوه ونه کړه جواب یې ورکړه خبرې ټیک هم وه ځکه پیغمبر په امت کې ډېر پوی وي امت د پیغمبر نه زده کړه کوي او پیغمبر لیدل کړي وي لیس الخبر کالمعاینات سے په سترګو لیدلي او پیغمبر خدای ناپویه نه پرېږدي هغه ته فورا الله فرشته رالیږي او پویه یې لیکن دا لفظ یو پوټې د الله خوښ نه شو چې زما نه زیات پوی څوک نشته فورا الله ورته اطلاع راولېږله بلا ولې نه حدیث کې راځي د بخاري ستا نه پوی یو انسان شته یو سړی دی او هغه سړی ستا نه زیات پوی دی څه مطلب شو تا سره د شریعت علم دی د تورات علم دی هغه سره د شریعت علم شته د خپل مناسب د شریعت علم یو زیاتی علم مې هغه له ورکړی دی چې هغې ته علم د امور تکوینیه وایي علم د امور تکوینیه هغه د ثواب او د عذاب سره تعلق نه لري د هغه علم هغه د آخرت سره تعلق نه لري د دنیا سره تعلق لري خو یره ورسره یو علم شته چې تا سره نشته دی ډېر څیزونه چې هغه په مکان کې لري او موږ ته نه ښکاري هغه له دا علم خدای ورکړی چې هغه ته هغه ښکاري هغه یې محسوسوي ډېر څیزونه دي چې پس رستو زمانه کې کېږي رستو زمانه کې کال لس شل کاله پس به کېږي تا ته پته نشته هغه ته ما دا علم ورکړی چې هغه په الله مخکې خبره د علم په طلب پسې ګرځي چې هغه ته د ده وجه ستا نه پوه شته او دنه چې څه زده کم چې زده کم کم انسان چې بل ته ښودنه کوي هغه دا طلبي چې زه زده کم د بل دا قانون دی زموږ استادانو قسم په خدای د مرګ په وخت کې د وفات نه مخکې هغې به کتاب کاته بې کتابه نه دي باباجي خدای پاک دی آخر درجې برکتونه نصیب کړي آخر قبر په آخر ورځ هغه کتاب کاته آخر ورځ علامه شمس الحق افغاني رحمت الله علیه چې زموږ د دې وطن یو لوی د وطن نه د وطنونو لوی عالم د وطنونو لوی عالم باباجي ما ته ویل چې زه افغاني صاحب تپوس لا څوک به کور نه پرېښودل بچو ته یې پته ده خو چې زموږ باباجي به ورغی نو هغه به یې دننه کور ته ملاقات لته د هغه به یې ډېر احترام کو عزت به یې کو قدر به باباجي به هم زما د هغه قدر کو هغه به وایي د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه دې وخت کې د افغاني صاحب نه لوی علم بل نشته هغه به دا وي یاره د دې نه 12 که 14 ورځې پس افغاني صاحب وفات شوی دی زه ورسره لاړم تپوس لا دننه کور ته ورلو چې کور ته ورننوتو تاسو یقین کوئ کتابونه ورته خواره پرتو ګتا او پن ورسره دی او په هغې لګیا دي لیکل کوي داسې دی ته علم خو دریاب دی حاصلی به ملغلره د کم سړی چې د ملغلرو بلد دی نو هغه که شپی کروزي لګیا دی هغه خپلې ملغلرې راوباسي اوس علم لار ختم شو سه اوس کتاب څوک ګوري مطالعه څوک کوي دا شی ختم نو د علم طلب روان شوي ما ته الله وښایه چې زه دغه سړی به کوم ځای پیدا کړم هغه وی مجمع البحرین یو ځای دی د 2 دریابونو سنگم خیر اوس څوک یو ځای یادوي او څوک بل یادوي او 2 دریابونه ورته الله وښودل الله ته پته ده چې دا کوم 2 بحر اردن دی او دا بل بحر هند دی بحر کې زه دې کې خبرې نه کوم خو 2 دریابونه چې یو ځای کېږي الله کیف څنګه به د سره ملاقات کوم وی ځان سره یو کب واله روید شوی تیلی کې واچوه چې کوم ځای کې دا کب جمدی شو که هو سم دقه هلته وی دقه د قرآن شریف خبره دا نورې بعضې حدیثو کې هم شته او بعضې علما هم لیکلي دي په تفسیرونو کې
ځان سره یو شاګرد واخیسته یوشع ابن نون وی زه چې ځو روان شو تلل یو ځای ته ورسېدل هلته ستړي شو ستړي نو خو لکه ملګری ستړی شو خو داسې ستړی نه و چې ګنې مخکې نه ځو هسې بعضې وخت کې سړی ستړي نه خو دمه کوي دا ستړي لفظ به د لرې کړم یو ځای ته ورسېدل هلته کې یو تږي ته ډډه ووانه حضرت موسی علیه بعضې وخت سړی ستړي نه و بیا مو وده شي ښه دمه په کور کې پروت وي خو خوب بیا م ورځي ودي هلته کې پرېوته وده شو هغه ملګری مخکې را پاڅېد یوشع ابن نون هغه تیلی کولاو کړه تیلی کې یوازې دغه کب نو داروید شوی کب هم پکې و او نور خوراک هم پکې و نو هغې ویې دورېږه لږ خوراک به وکړو بیا چې موسی علیه السلام راویښ شي نو ځو به خو چې تیلی سینګ کولاو کړه اقه روید کب جمدې شو اړقېده دریاب ته یې ټوپ کړې او قرآن شریف کې الله فرمایي فاتخذ فی البحر سربا په دریاب کې یو سورنګ جوړ کړه داسې سورنګ چې استاد شاګرد ته دقسې لاس کړې دا دوه ګوتې بره مسواکې او دا لاندې مټۍ ګوتې یو سورنګ جوړ شو پکې لا فامسک الله جری عنه جریة الماء الله د اوبو هغه جریان او بیدل بند کړل او اقه سورنګ په دریاب کې جوړ شو دې ته معجزه وایي دا د موسی علیه السلام معجزه ده ګورئ دا معجزې بعضې خلک غلطه معنا کوي وایي چې د پیغمبر نه یو کار صادر شي هغې ته معجزه وایي دا کمزورې معنا ده کمه ده که د پیغمبر نه صادر شو یا د پیغمبر په مخ کې د هغه د منشا مطابق صادر شو نو هغې ته معجزه وایي لکه سلیمان علیه السلام سره چې میږی خبرې کړې دي نو ته به دا نه وایي چې دا د میږی معجزه وه هدهد خبرې کړې دي مولا جرګک نو دا به نه وایي چې د مولا جرګک معجزه وه دلته به دا نه وایي چې دا د کب معجزه وه دا د موسی علیه السلام یا دا شاګرد یوشع ابن نون دلم الله پیغمبري وروسته ورکړې ده بنا بر قول راجحه یاره د معجزه ده سیبه هغه سورنګ جوړ شو چې وخت تیر شو د شاګرد نه خدای خبره یې راکړه یېره شو موسی علیه السلام ملګري ته وایي ځه چې ځو چې باقي سفر کو روان دي ستړي شو دغه ځای پورې ستړي نو دا ځکه ما وختي خبره وکړه چې زما دا خبره به زه بدله کړم لاړل چې یو ځای ته ورسېدل نو ستړي شو نو هلته کېناستل نو ملګري ته وایي ناشته راوړه ستړي شو موږ په دې سفر کې او حضور پاک فرمایي ښه حدیث دی هغه وخته پورې چې هغه تیږې ته یې ډډه والې وه ستړې نو هغې مقام و هلته هغه د سړی و خو دوی پرې پوه نه شو دې نه پس چې لاړل نو ستړي شو هلته یې هسې ډډه وواله ما خو تا ته وایي چې بعضې وخت سړی ستړي نه په کور کې پروت یې هسې بیسه او دې ما روده کېږي او راویښېږي وده کېږي او راویښېږي چې هلته لاړل او نو شاګرد ورته وایي چې وایي ناشته راوړه هغه تیلی ته ګوتې کړې اوهو ما نه خو موسی د الله رسوله ما نه خو یېره وه مونږ خو چې کوم ځای ډډه والې وه او توده وې ما تیلی کوله وکړه نو کپ دریاب ته ټوپ کړی دی او دریاب کې سورنګ جوړ دی وما انسانیه الا الشیطان ان اذکره ما نه شیطان دا خبره یېره کړه شیطان لکې وسوسې واچولې بس یېره مې شوه بس موسی علیه السلام پوه شو هغه غوسه ونه کړه حالانکې غوسه ناک سړی موسی علیه السلام جذباتي انسانو غوسه ځکه نه شوه چې الله بس ما ویلي دي چې زما نه پوه څوک نشته اوس لږ لږ مې کړی چې بیا داسې نه کوم نو موسی علیه السلام ذلک ما کنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا وی بس چې مونږ کوم ځای ته راغلي وم دقه ځای زه چې ځو واپس رالل چې واپس رالل اقه ځای ته نو علماء لیکلي علامه عیني هم لیکلي دي حافظ ابن حجر فتح الباری کې نور علماء هم لیکلي دي هغه سورنګ کولاو شوی و نور هم هغه نور هم کولاو شوی هغې نه دونه سورنګ جوړ شوی چې انسان پکې مزل هم کولی شي د دریاب ویښ ته رسېدلی و بس دواړه په هغه سورنګ کې ورننوتل او مخکې یو جزیره و هغې ته ورورسېده چې جزیرې ته لاړل حضور پاک فرمایي په جزیره کې یو سړی وده ملاستو یا وده یا ویښ ملاستو او څادرې په ځانه چولی او نیم څادرې د خپو لاندې راتاو کړی دی نیم یې د سر لاندې تاو کړی ځان یې پټ کړی دی حضرت موسی علیه السلام چې څنګه ورغی نو لاول یې پې سلام واچو السلام علیکم ورحمت الله ما سلام به غلی چې که څوک ودي په زور به سلام نه اچوي ولې چې د خوبه ونه دي او سلام دا فایده ده که دی ویښي نو دی به راپاسي چې سلام یې څنګه واچو هغه ویښ
هغه سر راښکاره کړ وی انا بارضک السلام دلته سلام کم دی دلته خو څوک سلام نه پیژني تا سلام څنګه واچو څوک یې هغه وی انا موسی وی زه موسی یم وی موسی بني اسرائیل د بني اسرائیل موسی او قبل څوک وی او د بني اسرائیل موسی وی سره راغلی وی دې له راغلی ما چې زه ستانه څه زده کړم دې لپاره راغلی دین علما معلومه چې ګوري هغه سره علم د امور تکوینیه وو خو د غیب علم ورسره نو عالم الغیب ذاتي هغه الله دی هغه بل چا سره نشته یعنی بیا دنه تپوس ولې کوو چې دلته خو سلام نشته تا سلام څنګه واچو تپوس یې ته ولې کوو چې څوک موسی د بني اسرائیل وي بیا خو به ورته پته وه چې دا څوک دی او دا څوک نه دی وی او څه له راغلې وی دې له راغلې م چې ستا نه څه زده کړم داسې یو شی درنه زده کړم چې هغه ماله فایده ورسوي رشد چې ماله یو فایده راکړي داسې یو شی درنه زده کړم هغه وی انک لن تستطیع معي الصبر وی ته ما سره صبر نشې کولی او بیا ورته څه وی ای موسی تا له خدای یو علم درکړی چې زما نشته دا حضور پاک فرمایي بخاري مسلم کې او ماله چې خدای کم علم راکړی دی هغه ستا نشته ستا په علم زه نه مکلف هغه زمانه کې به د یو قوم دپاره یو پیغمبر او د بل قوم دپاره او بل پیغمبر د حضرت خضر په نبوت او په ولایت کې اختلاف دی بعضې حضرات وایي چې دی ولی د خدای دی نیک انسان دی او پیغمبر نه دی او راجح قول دا دی چې دا پیغمبر دی ځکه دې کې یو څو خبرې داسې راځي چې د هغې نه معلومیږي هغه ټوله چې یو ځای کې د نبوت او د پیغمبري ته معلومیږي وعلمناه من لدنا علما او بل ځای کې فرمایي وی دا زما دا ما ته الله دا پویه راکړې د خیر هغې باندې تاسو زه وروسته پویم و راجح قول دا چې دا پیغمبر دی بلکې په دې کې هم اختلاف دی چې څوک وایي حضرت خضر دا جمدی دی اوس هم شته صوفیان وایي صوفیه حضرات او محدثین حضرات چې په هغې کې امام بخاري هم داخل دی هغې وی نه وی دا وفات شوی دی او بیا دې اوس څوک په دې کې هم اختلاف دی څوک وایي دا د الیاس علیه السلام ورور او بعضې حضرات وی نه وی د یمن د یو بادشاهانو زوی و بعضې حضرات وی دا د ادریس علیه السلام ورور یا د هغه ملګری و د هغه د زمانې انسان و او څوک وی نه دا الیاس علیه السلام و دا یو کس و هغې نوم و دی لقب بهر کې کوم چې پیغمبر نی ویلی رسول الله صلی الله علیه وسلم یا هغه د صحابو په هغې باندې څه جزم نی کړی نو هغې کې موږ څه ګوتې موتې نه وو نه پکې څه فایده شته دا چې موږ 1,40,000 تقریب پیغمبران تقریبا دا چې بعضو کې د علماو اختلاف ته چې دا نبی دی که نه دی یو حضرت خضر دی او خضر ورته ولې وایي خضر ورته په دې نسبت وایي دا خضر هم ویلی شي خضر چې دی به په اوچ ځای کېناسته هغه ځای کې به لاندې خدای پاک شنه راوخېجوله کبل وغیره نو تکشین به شو د دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې دا نبي و دا پیغمبر و والله اعلم باقي الله ته پته ده بهر کې فرونو او ته وایي چې ما سره که علم د تا سره نشته ما سره به صبر ونه کې هغه علم ته نشي ټینګولی نشي برداشت کولی حضرت موسی علیه السلام ورته وی نه زه به کوشش کوم چې د صبر وکړم زمونږ طالبان وایي که نه وایي دې نه دا مسله معلومیږي چې که استاذ په شاګرد یو شرط ایږدي نو یې ښودی شي نو شرط یې پرې ولګاو ورته وایي ښه نو داسې کار به کوې که ما یو کار کو نو فوري به منځ کې ته خبره نه کوې زه به وروستو تا پویم به خبره نه کوې موسی علیه السلام انشاءالله زه به کوشش کوم چې زه په منځ کې خبره وکړم انشاءالله ووایي دواړه روان شو د هغه ځای نه یوشع ابن نون ورسره دی خو قرآن یې نور ذکر ځکه نه کوي چې یو تابع دی یا کیدی چې هغه ته وایي چې ته واپس ځه زه د سره سبق زده کوم چې روان شو نو هغه زمانه کې خو په دریابونو پولونه نو او سمندر دریابو نو یو کشتی را روانه وه حضرت کشتی والا دا حضرت خضر وپېژن هغه ته پته وه چې د یو ناشنا کارونه کوي ناشنا کار کوي د دین کار کوي خلکو دعوت ورکوي وغیره بس هغې رالل او دوی کشتی ته وخېجول او بې د کرایې نه او بغیر د پیسو نه وخېجول حالانکې کشتو کې به خلک په کرایې باندې ته بې د کرایې نه کشتی ته وختل چې کشتی روانه شو سمند یې روانه لاړه
نو حضرت خضر التنا یو شی راواغشته یا ترخز یا تبر یو شی راواغشته او چې ډق یې ورکو د کښتۍ نه یو غټه تخته وویسته. موسی علیه السلام ورټوپ کړې، لاس یې کلک ونیو، ورته ویې دا څه کې؟ اخرقتها لتغرق اهلها، د خلک غرقې، د خدای بنده دا خو دې تخته وویسته، اوس به اوبه ټولې کښتۍ ته رادن نه شي، سمندر دریاب د ټول خلک به غرق شي، بلا خلک په کښتۍ کې ناست و. خو چې دی څنګه ووې نو حضرت خضر او موسی علیه السلام مفسرینو لیکلی دي یو څادر راواغېست او کوشش کوي چې اوس هغه کښتۍ کې په هغه سوړو کې ومنډم، هر څه چې اوبه بندې شي اوبه رانه شي، هغه څادر ونیوه، اخ یې غدار کړ، ویې خواشه تا ته ما نه وې چې زما په خبره ته صبر نه شې کولی؟ او باړو یو څاڅکی هم را دننه نه شو، یو څاڅکی اوبه هم رانلې. اوهو بس موسی علیه السلام پوه شو. اوس زمونږ طالبان وایي چې موسی علیه السلام ولې دا کار وکړ؟ وروسته وایي خبره یې یېره واغه شرط. ها که یېره مني نو د پیغمبر قانون دا ده چې د هغه مخکې د شریعت خلاف یو کار وشي ظاهرا اب لازما دا غیرت کوي چې اونه کې دا خو تقریر د پیغمبر شو. نو د شریعت نه خو ظاهر کې خلاف و پردی کښتۍ بغیر د هغه د اجازت نه تختې ستل او ظاهر کې خدا و چې اوبه به رادن نه شي کښتۍ به غرقه شي. نو موسی علیه السلام پې چپ نه شو پاتې کېدی. که چپ پاتې شوی وي دا دې ته تقریر وي زموږ طالبان په پوهېږي، بیا خو به دا د دې خبرې دلیل و چې د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردی کښتۍ ماته وه، د هغې په شریعت کې دا جایزه وه چې پردي خلک غرقه وه. نو ځکه یې وویل، خو چې هغه ورته وویل او موسی علیه السلام هم وکتل چې اوبه نه رادننه کېږي، بس خاموش. نو حضرت خضر دې وخت کې یو مرغۍ راله، د کښتۍ په غاړه کېناسته، یو مښوکې یې ورښکته کړه، یو ټونګه ویوواله او د هغې نه په مښوکې کې اوبه راواغېښتې او لاړه. حضرت خضر موسی علیه السلام ته وی ای موسی وی دې کښتۍ دې مرغۍ چې په دې مښوکه کې دا کم ساس کې راواغېشته که نه دا اساس کې وی که زما علم او ستا علم او د دې ټول مخلوق علم را یو ځای کې که نه دا اساس کې چې د دریاب په مقابله کې څومره دی، د دې ټول دریاب د خدای د علم مقابله کې زمونږ دا دامره هم نه دی. ګورې مطلب دا دعوه به نه کوي چې زما نه پوه څوک نشته، د ټولو نه زیات پوه او علم په دن او بهر او په ځمکه او د ځمکې په تخمونو او په دې اونو په دې بوټو د چا دی؟ د الله پاک. ټوله دنیا کې ځنګلونو کې په دې ټولو چمنونو کې او په دې ټولو باغونو او پټو کې یو ځای کا چې څومره دنیا د غرونه دي، چې څومره پاڼې پریوزي، الله ته پته ده. الله وی ولا حبت فی ظلمات الارض، الله د ځمکې په تل کې زمیندار یو موټی دانې راولي او وینولي، ورته وایي هغه دانې راغونډې که قسم دی کې درته راغونډې کړي، هغو خاورو کې غیبې شوې، په دې خاورو کې دننه چې څومره تخمونه دي، بعضې داسې تخمونه دي چې هغه موږ ته په نظر هم نه راځي، لکه د خریړي تخم، داسې تخم لکه د څه ورته وي د دې کبل او د دې دربو دا نري نري تخمونه موږ ته اړو په نظر نه راځي. د الله په ذات قسم چې دا ټول الله ته معلوم دی. د الله داسې علم نه دی صاحبه. دا ټول مخلوق پرشتې او کائنات او دا انسانان او پیریان او دا ټول جمادات دا ټول داسې الله ته دي لکه پلیټ کې چې تا ته مخامخ یو څو څیزونه پراته په دې هم ستا علم نشته چې دا پلیټ کې درته څونه مټیان پراته دي، د یو مټی څونه وزن دی. په خدای قسم چې الله ته دام پته ده چې دا نن په 400 کې دونه مټیان جوړ شو، د یو مټی څونه وزن دی، دې کې کم شی پروت دی. دا الله ډېر لوی علم دی. ان الله خبیر بما تعملون، چې ته څه کې الله خبردار. علیم، الله ډېر لوی پوهه لري، ډېر علم لري. هغې کې د انسان عقل د سره کار نه کوي. یو شي ته د انسان عقل رسي، بل ته د انسان عقل بالکل نه رسي. که یو کب ته تا ووایي، یو میږي ته دې ووایي، کب ته دې ووایي، میږي ته دې ووایي چې انسان خو ایټم بم به جوړ کړی دی. ایټم بم څه ته وایي؟ دې ته وایي، دې ته وایي. د میږي ذهن د هغې برداشت کولی شي؟ نه. د کب په ذهن کې دا راتلی شي چې جذب وي او الوزي دی؟ د میږي په ذهن کې دا راتلی شي کم میږي چې دلته ګرځي دا په دې دنیا کې دا راتلی شي چې مکه هم شته او مدینه هم شته او یورپ هم شته او افریقا هم شته او دریابونه هم شته او غرونه هم شته. ځه میږي به وایي چې ما خو ټوله عمر په دې دنیا کې تیر کړ،
ما خو نه امریکا ولید او نه مې برطانیه ولید د میږي ذهن کمزور دی کمزور د دې څیزونو عقل د میږي ذهن نشي راغشتی نه د میزایل رفتار او نه دا ټول میږي ته ووایه نو ابو چې دا څه پاګلې ده تاسو ته څه وی دقسې زموږ مثال د میږو نه هم کم دی زما قسم په خدای د خدای ډېر لوی طاقت دی دې نه اندازه ولګوه زمارونو کم مشین او کمه پرزه چې الله پاک د ماشي په وجود کې ایښودې ده دقه مشین او دا پرزه د اتی په وجود کې پرته ده اتی ګرځي ماشیم ګرځي اتی خوراک کوي ماشیم کوي اتی نه زیات دی اتی خړتم باندې ځان ته شی راکاږي خو خړتم په یو ځای کې خښولی نشي او ماشي خپل خړتم د انسان په دا سخته سرمن کې موردن نه کوي اتی پر نشي والی او ماشه پرم وی اتیم خوراک کوي ماشیم کوي اتیم ازمی ماشیم ازمی اتیم بچی روړي ماشیم بچی روړي دا هغه کارخانه هلته پرته ده ټیک د څه کم زیات په لږ ډېر وي خو هغه کارخانه پکې ده راشه که نه داسې بل څوک کولی شي نشي کولی د الله ډېر لوی طاقت دی د الله ډېر لوی قدرت دی نو موسی ای موسی وایي زما او ستا علم چې یو ځای کې د دې ټولو کائناتو د الله د علم مقابله کې دغه مثال وګڼه لکه د اساس کې دریاب په مقابله کې په عرف کې د اساس کې د دریاب په مقابله کې سب ډېر معمولي خلک ګڼي دغه زموږ علم شي روان دي چې کوز شو هلته یو علاقه باندې تېرېږي ماشومان دی دا صبي غلام یلعب مع الغلمان هلکانو سره لوبې کوي او تاریخ کې راځي دا مفسرین لیکي خشته ښکلی هلک هلک دی نابالغه دی حضرت خضر ورغې هغه ماشوم یې راونیوه او د سر یې په دې خپلو دواړو لاسونو کې ونیوه زور یې ورکړه او چیپړ یې کړه په هغه ځای یې مړ کړه د پیغمبر طاقت یې ما خو چې دې ټولو خبرو نه معلومیږي چې د خدای نبوت ورکړی چې مړ یې کړه موسی علیه السلام کلک د مټه ونیو دا دې څوک کړل اقتلت نفسا زکیة بغیر نفس اوخو ناروا دې وکړل ماشوم بچې ادې مړ کړه بیا ورته دلته موسی علیه السلام که شرط هم لګولي خامخا به تپوس کوي که ویې نه که نو بیا خو تقریر د پیغمبر شو طالبان پې پوهېږي بیا خو بل ماشوم مجل جیز شو ځکه موسی غږ ونه کړ ورته یې وې تا ته ما نه وې چې ما سره اوخو شرط تېر شو ښځه چې ځو روان دي یو ځای ته ورسېدل هغې خلکو نه مېلمستیا وغوښته چې مونږ مېلمانه یو او مونږ له روټۍ راکړې فلم یضیفوهما هغې مېلمستیا ورنه کړه هغه شومان چې مېلمستیا ورنه کړه بس دې دغسې ناره په غریبانانو تېره شوه چې په لاره تلل څوک وایي دا انطواکیه ده څوک بل خو ما تاسو ته وایي چې دغې خبرو کې مې غرض نشته یو دیوالو قرآن شریف کې الله فرمایي یو دیوالو چې یرید ان ینقدر مایل حدیث کې راځي یو طرف ته داسې کوږو او قریبو چې دا دیوال پرېوتی وي حضرت خضر ورغی او دیوال ته لاس ورړم کو او دیکې ورکړه او نیغې کړه برابر یې که دیوال چې برابر یې که حضرت موسی علیه السلام ورغی وی دا دې څوک کړل دیوال دې وله نیغ که دا خو دې ښو نه کړل دې خلکو مونږ له ډوډۍ را نه کړه وږي یو مونږه نو دا دیوال که دې نیغه و نو په دې به دې ته مزدورۍ غشتې وه چې لکه دا دیوال مو پرېږدي دله یې نیغ کم راکوی پیسې نو خامخا به هغې پیسې درکولې نو مونږ به پرې ډوډۍ خوړلې وه بس حضرت خضر ورته وی هذا فراق بیني و بینک بس زما او ستا منځ کې نه کېږي دا خو زه به یو کار کوم او ته ما د مټه رانیسي یو کار به کوم او د خلکو مخکې به ما ملامته کوي چې دا دې څوک کړل دا دې څوک کړل بس اوس وی راځه چې درته دا ټولې خبرې وکړم چې دا کارونه مې ولې وکړل او تا په مې اعتراض وکړ ګوره وی هغه کښتۍ نه چې مې تخته وویسته دا د لسو مسکینانو کښتۍ وه غریبانان فقیران بلکې زموږ بعضې علماو د روایت په بنیاد لیکلي دي چې څه پکې شلیان او ګوډیان او څه پکې روغ لږ یو په دې کې دریاب کې هغې ځان له خپله مزدوري کوله
د روغو مزدوري کوله رنځورانو له په خپله هم ډوډۍ خوړه وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینة غصبا شاته بادشاه اعلان کړی دی چې کمه عایشه صدیقه په بل قرائت کې وي کل سفینة صالحة بادشاه اعلان کړی دی چې کومه روغه کشتۍ وي هغه نیسئ هغه ضبط په حق د سرکار بعضې وخت کې یو سرکار دا لوبې کوي پردې شی غصب به دا غصب شو دا د سرکار په نوم وقف ختم چې کومه روغه کشتۍ ده هغه به د سرکار په نوم ضبطي اعلان شوی دی او کشتۍ ور روانې دي نو چې کومې روغې دي نو هغه بادشاه ونیوي چې کومې خرابې دي نو هغې ته ګوتې نه وړي نو ما دا ځکه عیبجنه کړه تخته مې ته وویسته چې بادشاه ګیره نه کړي د دې یتیمانانو مسکینانو نه ضبط نه کړي په دې وجه باندې ما په دې کشتۍ کې دا عیب پیدا کړه اوس دلته کې حضرت خضر ته الله دا پویه ورکړې ده چې وروستو بادشاه روغې کشتۍ نیسي او د موسی علیه السلام په ذهن کې دا پویه نه وه دې نه نو خبر ما ځکه عیبجنه کړه چې دغه ظالم بادشاه ته ګیره نه کړي هغې ته یې ونه نیسي ټیک شو خبره او کم چې الکو او ما مړ که د الله په علم کې دا وه چې دی لوی شي دی به کافري اوس خو لا ماشوم دی او دی به د مور او پلار د ګمراهۍ ذریعه ګرځي مور او پلار به د ده د وجې نه ګمراهان کېږي اوس یې مور او پلار مسلمانان دي ګمراهان به شي نو ما د الله په حکم باندې هغه ماشوم مړ که ختم مې که یو خدا دی چې په ماشوموالي کې مړ شو بنا بر قول راجحه کم ماشوم چې په ماشوموالي کې مړ شي د بلوغ نه مخکې هر څوک چې وي نو الله به جنت ته لیږي نو یو خو هغه له به خدای پاک جنت ورکړي او دویمه سره دویم دا چې مور او پلار به د ګمراهۍ نه بچ شي او علما لیکي د روایت په بنیاد باندې چې الله پاک دغه مور او پلار له د هغې ماشوم په عوض کې یو جینۍ ورکړه دومره پورې روایت کې شته دا وروستنۍ خبره دا د تر تاریخ په بنیاد وی یو جینۍ خدای ورکړه خیرا منه اراد الله ربک ان یبدلهما خیرا منه زکاتا څنګه دی واقرب رحمتک غالبا خدای ولې یو جینۍ ورکړه اوس به ته وایې چې ښه دا هلک په ځای جینۍ شو دا هلک په ځای جینۍ نن سبا خو موږ هلکانو ته خوشحالي یقینا هلکانو ته خوشحالي پکار ده ولې پکار ده هلکانو په شانتې ځکه ستا وارث شو جینۍ خو د بل د کور د لاړه چې بچی دی نه نو مال به د ورونو ته نورو ته پاتې شي نمبر دو چې هلک پیدا شي نسب دی باقي پاتې شو چې جنکۍ وي جنکۍ ختمې شوې نسب ختم شو به دا سړی یو څه موده پس لاړ چې ختم شي نو هلک خو بهتر دی خو د امین په شان هلک نه بشرجان ته ښه دی بشرجان ته په دې ښه دی چې نعتونه وایي هم نعتونه وایي خو ټول یې د ده نه زده کړی نو هلک بهتري زما ورونو خلک خوشحالېږي خو خفه کېږي مه د دې زمانې جینکۍ د هلکانو نه ښې مه خفه کېږي ټول نه یادوم څه پکې سمه مې ولې هلک خو چې ښځه وکړه که نه دوڼی بس خور الا او مور بلا او ښځه نعمت ته خدای تعالی قصه ختم بیا په پلار څوک پروا نه ساتي په مور څوک پروا نه ساتي رښتیا راته وایم لور په پردي کور کې ناستی ډوډۍ د بل خوري جامه د بل اغوندي اوبه د بل دي دارو درمل د خاوند دي او چې لاس پورته کوي په خدای چې د خاوند نه مخکې د مور او پلار ته کوي هلکه ټیک مې وکړه غلط هم وي مه خفه کېږئ خدای دې ټولو له زامن ورکړي خو که د چا زامن ني او لوڼه وي که نه مه خفه کېږئ د دوا ذریعه دې شته په زوی د جنت زیری نه دی راغلی او په لور راغلی حدیث کې دا نشته چې د زوی تربیت دی وکړه نو خدای به جنت درکړي او په حدیث کې دا شته چې لور خدای درکړه او د هغې د ښه تربیت او پالنه وکړه نو خدای به دله جنت درکړي اړه خفه یې که نه چې زوی مې نشته غواړئ د خدای نه زامن غواړئ چې نسب او که چا بوتلی و نو بیا وي چې دلته کې یو سړی دی او هغه ته د وکه بیمار په کټ کې پروت
نو زه لاړم نو هغه ته مې دوا وکړه کټ کې غریب پروت و نه یې لاس خوځولی شو نه یې پخ خوځولی شو داسې فالج والی و چې د هغه لاس په نه شو خوځول کټ کې پروت هلکه مې دا غریب یاره اوس ما نه هېر دي که زمانه وشوه چې 18 کاله وکړو 20 کاله وي په دې کټ کې پروت هېر مې دی اوس خطا کېږم جومات کې ناست یم یو 18 یو 20 کاله وي د کټ کې دقسې دا پروت دی هلکه دا یو لور یې ده او د هغه لور کره پروت دی او لور یې خدمت دی دا اړول راړول او دا ټول خدمت یې لور کوي دا خو بالکل جنتي ده دا لور دا خو په دنیا کې جنت دی دا لور که جنتي ته ګورې د خدمت په بنیاد او د حدیثو په رڼا کې باقي د چا متعلق فیصله د جنت نشي کولی هغه د الله کار دی نو ظاهر کې دلیل په بنیاد دقې ته ګوري لور په پلار جاړي زوی نه جاړي زوی خو په تمه دی که غوټه د کور ته یوړه خوشحاله دی او که غوټه د کور ته یو نه دی لاس ته دې وګوري نو کوټې ته در نشي سلام هم در باندې نه اچي او لور بدله راشي بچې بابا زور دله کوم چای دله پخېږي بالښت ته جامې دله ایندي دا کنه دوی ته یو ورځ ووایه بابا بچې دا جامې راله اسري کړه ماشاءالله دا زما کار دی زه دله اسري کړه او لور دله څونه جامې اسري کوي د مېلمنو د څونه خدمت کوي بیا مونږ ورې په دې ښځو قبر کوو قبر به پرې نه کوي نو ګور اوس به ستا ذهن کې راځي چې الله ته هلک واخېسته دغې مور او پلار نه لور یې ورکړه نو یو تفسیر کې مې کتلي دي اوس رانه خدای شته هېر دی چې دا تفسیر خازنو که کم یو که یو خو ما نه هېر دي ډېره موده مخکې کې مې کتلي او که په یو حدیثو کتاب کې مې کتلي دي چې الله پاک د هغې هلک په بدل کې خدای دې مور او پلار له لور ورکړه د هغې لور په اولاد کې یعنی زامن وسان وسي د هغې لور په اولاد کې الله ویا پیغمبران پیدا کړه اوس هغې مور پلار له زوی خو په لور نو ډېر کله ته داسې وي د چا زوی مړ شي نو دی ورپسې خپئ په ماشوموالي کې مړ شي نو دی ورپسې خپئ نو ځای ته مه خفه کېږئ هېڅ پته نه لګي هېڅ معلومات نشته که دا زوی د سبا لوی شوی وي ډاکو ته جوړو غل ته جوړو قاتل ته جوړو زناکار ته جوړو بدعمله ته جوړو ډېر زامن لږ شي پلاران اولي که داسې ته جوړ شو بیا به سو او مې فکر مه کوه دا قصه ورته وکړم چې الله پاک تا نه دا زوی لرکه خدای به ردې بدل درکړي صبر پې وکړه صبر او بیا ورته څه وایي هغه اخري خبره راځم وی دا دیوال چې مې نیخ که نو څه وایي اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینه دا دیوال د 2 هلکان یتیمانان په دې ښار کې د 2 یتیمانانو وکان تحته کنز لهما د دې لاندې خزانه پرته وره دیوال که دا ما نه وي لر کړی نو دا دیوال وروستې پس غورځېده نو دا خو یتیمانان دي ماشومان دي تره سره پاتې کېږي نو خزانه یې تره واله وروستې به یې و تره به خزانه والې وه ولې چې دیوال وغورځېږي خزانه را برسېره شي یا که بل جوړی بنیاد به خامخا کنی نو چې بنیاد نه خور وباسي خزانه پکې خامخا راځي او دا خزانه دي دپاره پلار دلته پټی ایښی دی د دې دیوال لاندې پټی ایښی وه او بس الله نه سوال کړی الله ولا سوال پوره کړ وکان تحته کنز لهما وکان ابوهما صالحا د دې هلکانو پلار نیک سړی پلار زمونږ دا طالبان وی په نیکم د پلار اطلاق کېږي او فقیر نیکم نو بعضې حضراتو چې پلار یې نیکو لیکن بعضې مفسرین وی په 9مه پیړۍ کې نیکه نیک سړی تېر شوی نیکه 9مه پیړۍ کې نو واوره نو فاراد ربهما فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويل ما لم تستطع عليه صبرا عن امري ما دا په خپله نه دي کړی الله ماته وایي چې داسې وکړه نو ګوره پلار 9مه پیړۍ کې زه په 2مه پیړۍ کې زه په 3مه پیړۍ کې پلار نیک تېر شوی دی نو الله د هغه نیک پلار څونه لحاظ وساته چې 2 پیغمبران یې ورته راوستل او دیوال یې ورته نیغ په پیغمبر دیوال نیغول زما وروڼو نیک عمل ته اوس ګوره که یو سړي پلار زموږ علما لیکي وایي چې یو انسان نیک عمل وکړي د هغه 9 پشتو پورې به
د هغه د اولاد له الله برکتونه او خیریتونه ورکوي. د اشعة اللمعات کې دا د مشکات محشي دی شیخ عبدالحق دهلوي لیکلی دی په دې کتاب العلم کې. خدا ما ډېره موده مخکې چې مشکات خو نو دا ما کتلی دی نو ما په خیال ما پې نښه هم لیکلې ده ما ته اوس هم یاد دي په هغه خپله اشعة اللمعات کې کتاب العلم کې نو هلته څه وایي یو دا شیخ عبدالحق دهلوي لوی عالم هم او نیک سړی م او وایي چې کم سړی علم وکړي که نه نو اوو پشتو پورې د هغه په بچو پسې علم منډې وي. اوو پشتو پورې بچي ته وایي علم وکړه خو عالم به عمل دا یو شرط پکې علم وکړه هغه ونه کړي بل ولا زوی نوسې راټینګ کړي علم منډې څه معنا دا علم لګیا دی دله پړه کې رغبت پیدا کېږي دا معنا علم وکړه چې اوو پیړو پورې دکې نوسو کې څوک علم ونه کړي نو علم ته بیا مخه والی وي زس پېره خپل کار کوه. د عالم پلار برکات دغه زمارونو چې وکانه ابوهما صالحا اومه پیړۍ کې نیکه نیک سړی اوه پیړۍ پس الله موسی علیه السلام او حضرت خضر دوه پیغمبران رالیږي او دیوال نیغی نو چې الله د دقې سړي د دې نیک عمل دومره لحاظ په دنیا کې کوي نو آخرت کې به څه نه کوي او هغله به څه نه ورکوي. د دې وجې نه زمارو نیک عمل کوي. بس هر انسان له پکار دی چې دی نیک عمل وکړي. د دې برکت به دې زوی ته میلاویږي د دې برکت به دې نوسي ته میلاویږي او چې بد عمل کوې نو تالم نقصان شو بچي ته اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې رواني. مولا علی قاري لیکلی دي بله حواله مې ذهن ته راغله صاحب د مرقات د بالوالدین د دې دا کم په مشکات جلد ثاني کې چې کم دا مور او پلار متعلق دا روایات دقه دی لیکلي دا ماته یاد دي ما په خپل مرقات په دې سرورق د هغې حواله لیکلې کرښه مې پرې راښکلې ده. څه وایي چې کم انسان د مور او پلار نه ازاري شو اوو پشتو پورې به سپېره توب لاندې راوړي اوو پشتو پورې او که دې وایي چې زمونږ نیکه کړی مونږ خو نه دی کړی دې دې لاړ شي د هغه نیکه قبر له دې ځي او هلته تلاوت کوي نیکی دې کوي ثوابونه دې کوي نو خدای به دې خلاص کړي. اوو پشتو پورې سپېره توب به او چې کوم انسان د مور او پلار قدر وکړي احترام وکړي عزت وکړي اوو پشتو پورې سعادت او خوشبختي به په دې اولاد کې لاندې روانه. مولا علی قاري لوی سړی دی هغه لیکلي کته یې شوی ګوره نو زمارنو نیک عمل ډېر ښه شی دی. خدای دې موږ له د نیک عمل توفیق راکړي. زه انشاءالله دې کې څه خبرې نور نشته بیا به درته وکړم خو نیک عمل ښه عمل به وویم نیک یوازې نه ښه عمل به ورته وویم هغه عمل چې د الله او د رسول د منشا مطابق وي. بس کم عمل چې د الله او د رسول د منشا مطابق نه دې ته خراب عمل وي د هغې نه د الله مونږ وساتي. بس پوټې عمل لکوټې غوندې چې څوک سلام در باندې واچي وایي وعلیکم السلام ورحمة الله وبرکاته چې وایي وعلیکم السلام لس نیکۍ شوې که وایي ورحمة الله شل نیکۍ شوې که وایي برکاته دېرش نیکۍ شوې. دا سپک مه ګڼئ بجلی راشي وایي الحمدلله ثواب دې وګټه دا هم نیک عمل دی.